د سردار ترکمن په اړه تازه معلومات نشته قومندان صاحب. تورن سردار له بده مرغه د هغه په اړه معلومات نشته. ژغورلی شو قومندان صاحب؟ ژغورو یې، باید وژغورو. ډېر ژر باید د قرارګاه حالت هم سنبال کړو او خپل چمتووالی ونیسو. موږ ډېر لږ وخت لرو، همدومره و. کوپوزه تر دې تاسو ته څوک نه وایي چې بخښنه غواړم او یا کوم بل څه پوهېږي که نه؟ پوهېږم. خو دا هیڅ مهمه نه ده. کمال پاشا له سمسون نه تر ازمیره په غاړه کې د اعدام فرمان سره ګرځېدی. مو خو هیڅ هم نه دي کړي. مورجانې والله چې بیا دې هر څه خوندور تیار کړي دي. دارو دې شه زویه. سلاته ما تیاره کړې وروره. آفرین دې وي پته. درسونه دې څنګه شول؟ څنګه مخ ته ځي؟ که کومه ستونزه پیدا نشي خور دې ډېر ژر ډاکټره کیږي. انشاءالله لوري، انشاءالله. کانا تا څه وکړل زویه؟ وایم چې پوښتنه کوم خو یعنې دا کارونه څنګه وشول؟ آزاد شو مورې، د زندان کیسه خلاصه شوه. سمه ده، اوس به څه وشي؟ البته چې بیرته په دندې ګمارل کېږم، خو لږ وخت نیسي. څه کېده چې خیر وي، خدای دې همغه راپېښ کړي. امین مورې، انشاءالله انشاءالله. او ما ستا له موټر نښه ساتنه کړې، تا پوښتنه ونه کړه خو زه یې وایم. څه به یې وبه ګورو. دا واخله راکړه. لږ په تماشې هلک امرو پر ځای کېږي. زه ډګروال یم، ما سره د نورو مجرمانو په څیر چلن نشي کولی. ته څه کوې ها؟ زه یې کولی شم، په جرات سره یې وایم. ما ته وګوره، همداسې مې بوځه او اظهارات مې واخله. دا څه کار دی؟ دا خو لا ښې ورځې دي ډګرواله، خوله دې بنده که. ټول ځایونه ولټوئ، ټول.
خان صاحب نوکریوال افسر وویل کوم ځای ته چې موږ ځو د هغه ځای لانه ډېره ډارمنه نه ده. اندېښنه مه کوه، موږ هر وخت هر ډول حالت ته چمتو یو. که لاړ نه شو کار مو مخته نه ځي. هر څنګه چې کېږي باید لاړ شو. امرم پر ځای کېږي. سمه ده خندان مېرمنې سمه ده. زه له تا سره ژمنه کوم ویده کېږم. درته وایم ویده کېږم په ما باور وکړه خیر دی. درته وایم ویده کېږم په ما باور وکړه خیر دی. زه حق لرم دا چې په دې هېواد کې څه روان دي باید پرې پوه شم خندان مېرمنې. ښه ده خو پاشه ګوره د ویده کېدلو وخت نه د 45 دقیقې تېرې شوي. یعنې څه کېږي که زه ویده نه شم نه لویېږم یا هډوکي مې وده نه کوي یا هم ویښتان مې نه اوږدېږي امکان نه لري. پوستکی مې نه ښایسته کېږي څه کېږي؟ البته چې نه خو ګوره ته باید زر ګوره تر زره خندان ویده. مېرمنې زه څه وایم که بل وخت وای په ما باور وکړه چې ستا په څېر د یوې ښکلې مېرمنې په وړاندې سمدلاسه تسلیمېدم هر امر مې ستا پرته له کوم قید او شرط نه منم. خو ګوره ښکلې چې زه درته څه وایم خندان مېرمنې ورځ هغه ورځ نه ده. په هېواد کې ګډوډي جوړه شوې ده. ګډوډي ته ولې نه غواړې چې پوهه شې ها؟ ګډوډي جوړه شوې ګډوډي. سمه ده 5 دقیقې وخت درکوم خو هو درمل دې هم دا اوس وخوره. که زهر هم راکې خرومې زه ستا په څېر د یوې ښکلې فرښتې خبره څنګه رد کولی شم ها؟ ووایه څنګه؟ ته ډېرې عجیبه خبرې کوې. نه پوهېږم چې دا خبرې له کومه زده کوي. ډېر شور ماشور مه کوئ غلی شئ. تر اوسه خو لا 15 دقیقې نه دي پوره شوي خندان مېرمنې. خو وګوره څوک راغلي. ما ودروه خندان مېرمنې. البته صبر. داسې کارونه په دې هېواد کې تل کېږي زویه. ځینې رزیلان ګډوډي جوړوي وروسته بیا څه کېږي پوهېږي؟ وروسته بیا روزل شوي زغمونکي تجربه لرونکي حق غوښتونکي کسان را پیدا کېږي زویه. یتیمان پیدا کېږي غریبان پیدا کېږي فقیران پیدا کېږي کو پوزه زویه. دلته د پوهې خاوندان پیدا کېږي. داسې ډېر بې مور او بې پلاره زمریان پیدا کېږي چې څوک نه لري. یعنې ځینې خلک وایي داسې هیڅوک نشته چې موږ له دې بدبختۍ او بدمرغۍ نه وژغوري ها؟ او هو وروسته بیا هم داسې کسان را پیدا کېږي د پرښتو غوندې. داسې کسان پیدا کېږي چې ته به وایي مخکې هیڅ په نړۍ کې نه ول او دا ټول روان فساد او رسالت دا لویه ګډوډي هغوی ختموي او هر څه ته هغوی د پای ټکی ږدي. هغوی د باور وړ کسان دي. یوازې هغوی کولی شي چې دا هېواد وژغوري. هغوی د حق لپاره مبارزه کوي. په سرو غرمو کې په ګرمه هوا کې هغوی د غره په سر پیره کوي. هغوی په غرنۍ سیمه کې ماشومانو ته درس ورکوي زویه. هغوی به د دې هېواد اصلي بچیان او مینان وي. دا هېڅکله مه هېروه کو پوزه زویه. پوه شوې که نه؟ د دې هېواد ګډوډي هر وخت یوازې هغه کسان ختموي. هیڅ اندېښنه مه کوه دا ځل به هم هماغسې وشي. ترکیه به هم له دې حالات نه هم ووځي. غم مه کوه زویه. هر وخت دې چې زړه په تنګېده نو بیا کومه ژمنه ده چې کړې ده هغه په اړه فکر وکړه. پوه شوې زویه؟ نور هر څه دې له ذهنه وباسه. دا دی زما د جنت فرښته هم راغله زویه. بخښنه غواړم چې ستاسې پروګرام مې خراب کړ. کومه خبره نه ده ښاغلیه.
ښه ده چې ته یې پلار جانه. زویا څوک چې ځان ته عسکر وایي که د هغه دوه پښې هم پرې شوې وي بیا هم خپل همت له لاسه نه ورکوي. زویا لږ فکر وکړه. شمالي عراق نه تر غربه پورې ترهګر فعالیت لري. مونږ په دې پوهیږو خو وروسته له دې د ترکیې دولت باید هیڅ وخت له لاسه ورنکړي. سمدلاسه باید خپل مسؤلیت ادا کړي. باید ډېره بیړه باید وکړي. په هره بیه چې کېږي نور نو دولت باید دې ناورین ته د پای ټکی کړي. او همدارنګه د ترکیې دولت باید د ښارونو له مرکزونو نه خپله اردو وباسي. په دې اړه یو بله پوښتنه هم پیدا کېږي. نور نو باید په امنیتي سکتور کې اصلاحات راشي. دولت نشي کولای چې د خلکو په وړاندې له زور نه کار واخلي. خلک خپل حق غواړي. غوښتنو نه دې مطلب څه ده؟ موږ نه غواړو چې هره ورځ هره شېبه د ښار په هر ګوټ کې عسکر ووینو. ښاغلیه دا غوښتنه مو بې ځایه ده. هېڅ د باور وړ نه ده. په دې اړه بیا وروسته خبرې کوو. البته وروسته له یوې لنډې دمې بېرته راګرځو. له خپلې خېټې نه خبرې کوي. څه وشول لکه چې زما زوی په غوسه که ها ای کیلوري ته کسان کم دي. زر کوئ کیلوري ته ورشئ. هله زر کوئ زر کوئ زر کوئ زر کوئ. سنګر ونیسئ. خپل سرونه مه پورته کوئ. بیړه وکړئ هاکانه. کیلوري ته تاو شئ. کیلوري ته تاو شئ. هله سنګر ونیسئ. سرونه مه پورته کوئ. قومندان صاحب د دښمن ګڼه ګوڼه ډېره زیاته ده. موږ ته ډېر نږدې راغلي دي. بیړنۍ مرسته راوغواړئ. بیا یې تکراروم. بیړنۍ مرسته راوغواړئ. قومندان صاحب موږ ته ډېر نږدې راغلي دي. په دې مخابرې څه وشول؟ کارتالي او غږ مې اورې. کارتالي او غږ مې اورې. د پولې څلورمه کله د پولې څلورمه کله بیا یې وایي موږ سخت د برید لاندې ګیر یو. قومندان صاحب شمېر یې دقیق معلوم نه دی خو ډېر زیات دي. زر مرسته راولېږئ. زر مرسته وکئ. موږ سخت د برید لاندې یو. ډګروال کوپوز کوپوزه زه یم. امر وکړئ. له وزارت نه راغلم. حالات راته ښه نه ښکارېده. باید سبا ته چمتو واوسو. امر مو پر ځای کېږي. اوس د کولو لپاره څه شته؟ اجازه لیک راورسېد. ستا د کسانو اسنادونه هم وزارت ته لیږل کېږي خو هغوی زر راټول کړه. هېڅ وخت نشته. سمه ده قومندان صاحب. امر وکړئ ډګروال صاحب. د دندې اجازه لیک دې راورسېد. مبارک. مننه قومندان صاحب. دویم بریدمن بیرام امرا او غالب دوی زر پیدا کړه. زه یې رسمي کارونه خلاصوم. ډېر وخت نه لرو. امر پر ځای کېږي. خبر شوم چې بیرام له سخت حالت سره مخ دی. خبر اوسه. پوه شوم ډګروال صاحب. هلکان درته زنګ وهي پته درکوي. سمه ده ډګروال صاحب. کانا وروره کار وشو. هو ډېر شکر خدایه. باید څنګه وشو؟ زویه چېرته ځې؟ سبا ناری دې ونه که یو څه خو وخوره که نه. هی الله ای صبر راکړي. د سیاسي علومو پوهنځي استاده پروفیسره اصله اوسګیناک له موږ سره ده. اغلې اصلي سهار په خیر. سهار په خیر. ستړي مه شئ. د پاڅون له امله او د پاڅون کوونکو د موخې په اړه ستاسې نظر څه دی؟ کولی شئ چې موږ ته یې ووایئ؟ هو له بده مرغه چې په ترکیه
پالیټیکا کې یوه لویه ګډوډي جوړه شوې وه. تر څو چې د دولت د لوړ پوړو چارواکو په تشکیلاتو کې اصلاحات رانشي داسې ډېرې ستونزې به پیدا شي. دا کار ځان ته لاملونه لري. خو په ځانګړي ډول کوم لامل چې زما په میزان ته واړه به هغه دا دی چې دولت د خلکو په وړاندې له خبرې کولې دا څه وخت ویده کیږي؟ هرومرو په ټلویزیون کې ویده کیږي. یعنې تاسې وایئ چې ستونزه په دولت کې د همداسې ده؟ بیخي همداسې وایي ځکه چې عسکرو سره حساسیت لري. خو زه دا وایم چې اصلي ستونزه په دولت کې ده. که د نن ورځې حالاتو ته وګورو زموږ ډیری خلک د ترافیکو له پولیسو شکایت کوي. د همدې له امله باید رښتیا هم دا چې د ترافیکو پولیس یې یاد کړل. په دې هېواد کې هر څه که پولیس مې ودروي زه موټر په بېغمۍ سره چلوم خو لیسنس مې معلوم نه چې دی. پرته له کوم فشار نه ژوند وکړي. الله الله اغلې اصلي یوه شیبه اوس دا لیسنس هیله کوم نشي ماته اخیستلی. اجازه راکړئ. وګورئ د یو هېواد وګړی په دولت باندې ډېر حقونه لري. خو کله چې د خلکو حقونه د دولت لخوا یا اوه 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 دا تا څه وکړل وروره ته خیر کې قومندان صاحب زه کوبیلا یم کوبیلا کتانجي په ختیځ اردو کې یو ځای وکنه. از سرزمین کهن ایران و از میان دشت‌های سبز و حاصلخیز سالم‌ترین محصول را دستچین، فراوری و بسته‌بندی کرده. ته څه وایې ها څنګه یې جوړوې؟ هغه اغلی اصلي زه د قومندان صاحب یعنې د ښاغلي شمېره اخلم خپله شمېره هم ورته ورکوم. موټر به جوړ کړي اندېښنه مه کوه زه وایم چې هېڅ ستونزه نشته. قومندان صاحب قومندان اخانو قومندانه ته لکه چې نور کاروبار نه لرې ها؟ ما ته وګوره ته اوس ما ته عقل مه ښیه خپله خوله دې په واکې کړه. خو بیلایا دا ستونزه زر حل کړه چې لاړ شو. زه نه غواړم چې دې ستونزې ته دوام ورکړم. زه لاړه شه چالاکې. قومندان صاحب خیر ده ته هم ارامه اوسه هیله کوم زه یې جوړوم. ښکاره ده چې نن پکې ناړخه پاسېدلې ده. زه څه وکړم ته د شمېره ماته راکړه زه ستونزه حلوم. کو بیلایا بیړه وکړه. دا راغلم اغلی دا راغلم. ومې لیکله بیا یې ثبت کړه. سمه ده د خدای په امان قومندان صاحب. په هر حال باید خپل کار وکړم. لومړی یې له بایرام نه پیلوم. په خیر راغلی. ژوندی اوسې. وایي ښایه د حدود غونډ د مخابرین ثبت شوي غږونه د پولې څلورمه کلا څو کسان دي چې مرسته در ولېږه؟ قومندان صاحب شمېرې دقیق معلوم نه دی خو ډېر زیات دي. زر مرسته راولېږئ. په دې پوسته کې د لومړي بریدمن په ګډون 4 کسان شهیدان شوي. هلکانو ښه مقاومت کړی خو مرګ ژوبله یې ولیده. ډېره مننه کوم ملګرو تاسې وتلی شئ. ته پاتې شه کوکوزه. که موږ زر لاس په کار نه شو چېرته چې زموږ عسکر دي هغوی لږ وخت سره مخ کېدلی شي. دا هم دې لپاره سمدلاسه د اتلانو ډله بیرته جوړه کړه. موږ ډېر وخت نه لرو. امر مو پر ځای کیږي. مننه. هله نو کارتونې ونیسه. خو مې ویل کارتونې ونیسه که نه؟ وګوره نشته زویا ګوره نه پیدا کیږي. نشته نه پوهېږې؟ کارتونې ونیسه. زه وایم نشته بیا هم کارتونې وایي. کارتونې ونیسه. دا د پیدا مې که چېرته مې پیدا که پوهېږې د هغه ښوونځي له څنګ نه مې راوسته. او ګوره پلار جانه خیر دی همدلته کښېنه قربان دې شم. داسې خپل ځان هم ستړی کوې او موږ هم ستړي کوې ها نور مزه. ایران ډوډۍ وخوړه؟ نه وایي کارتونې ونیسه. ها پوه شوم. نن سهار بیا باید پیل وکړه. بایرامه باید کار ته لاړه شم که ناوخته لاړه شم هغه ښځه بیا تندی ترې ونیسي. زه غواړم کارتونې وګورم. نشته زویا وایم نشته. ځان نه درته کارتونې جوړ کړم که څنګه؟ بایرامه ارامه اوسه.
آرامه اوسه خیر دی قربان دې شم پوهېږې چې حالت خراب دی ستا حالت هم ښه نه دی هله ګرانه ته ځان ته چای کېږده زه 15 دقیقې نوره هم پاتې کېږم هله هو څه غواړې ووایه کارتوني فلم کارتوني فلم څنګه کارتوني فلم مورې کارتوني فلم نو څنګه وي سمه ده آرامه اوسه بایراما ایران ته مې کارتوني فلم پیدا که زه اوسم بایراما ته په دې څه کوې ها دا ماته راکه اندېښنه مه کوه ځان نه وژنې که ته نه وای هغه وخت مې ځان وژل په اصل کې بله چاره م نه لرم خو زه په داسې بد حالت کې یم چې ځان وژنم هم نشم کولی بایراما خیر دی داسې مه کوه خیر دی زوی مې هم داسې شل پاتې کېږي په دې دېرشو کالو کې زه له داسې سختو ستونزو سره نه وم مخ شوی مهربانی په دې عمر کې زیاو خلکو کره پاکاري کوي د خسر حالات مې هم هیڅ ښه نه دی د کور څښتنه هم هره شیبه راځي کرایه غواړي زه څه وکړم خدیجې زه څه وکړم بایراما ګوره دا ورځې هم تېرېږي خو خیر دی داسې مه کوه خیر دی هغه رزیل بیا راغی ښه سمه ده ته آرامه کښېنه زه ورځم خیر دی بایراما راځه ګوره هغه ته ووایه قسم کوم تومانچه مې په لاس کې اخلم هغه وژنم د کور څښتن نه دی نو څوک دی راشه خدیجې ووایه ها کان بزرگ قماندان صاحب یعنی څنګه مونږ ته خو یې وویل چې ستاسو محکمه پاتې ده خلاصه شوه آزاد شوئ لویه کیسه ده بیا یې وایم اوس مونږ اجل کار لرو خیرات خو به وي دا چې دومره وخت اوزګار وې بس نه دی بایرامه دنده پیلوه قماندان صاحب بلنډې مه وهه هسې هم حالت مې ډېر خراب دی دننه راشه چای وڅښه بایرامه زما په خبره پوه نه شوې ډګروال صاحب کوپوز غوښتي قماندان صاحب له تا نه خپل ځان قربانوه ما سره داسې ټوکې مه کوه زه یې نشم زغملی یعنې څنګه رښتیا وایې زر کوه لاړ شه ته ځان چمتو که دا ویښتان او ګیره دې هم جوړه که زه ځم نورو ته خبر ورکړم چاته قماندان صاحب فکر کوې نور به څوک وي بایرام به یاته سبا 8:15 غونډه لرو زمونږ ملګرو پسې ځي والله زمونږ ملګرو پسې ځي امرا او غالب پسې لاړه پهله ویې خدیجې پهله ویې بېشکه دی بېشکه دی اوس به هر څه خوند وکړي هر څه خدای له تا نه ډېر زیات شکر کوم نه په دې غرمه کې مونږ ولې دلته ودرولو دلته خو په ماښام کې ګڼه ګونه هم ډېره وي دا خو سم مفکوره وه که نه غالب ها اوس په تماشه څنګه زما مفکوره وه همدارنګه کوم بد کار وشو
د ځانګړو ساتونکو په توګه دنده ترسره کوو. په دې کار کې تجربه هم لرو. تجربه لرو د څه شي تجربه؟ ته زموږ دې کار ته وګوره، موږ بیخي د لنډه غرو په څېر شوي یو، نه وینې؟ تجربه لرو. ته بیا دې بې مانا مارګ ته وګوره. هلکه دا مارګ دی، مارګ د ساتونکو لپاره دا مارګ مهم وي. نور نه خپله پوه شه. غالبا نور مې اعصاب مه خرابوه، که نه نو بیا د چا راکفم. بیا خبرې ته یې وګوره. دا کار زموږ غوندې سم خلک نه کوي، لنډه غرانې کوي. دا کار دی چې موږ یې کوو. بس که نو هغوی را روان دي. ښاغلیه کله په اوس باندې هیله کوم 5 بجو نه وروسته راشه. زه غواړم لاړ شم، تا ته یې څه؟ نه، اوس تاسو ته خدمات نشو وړاندې کولی. ځکه وایم وروسته له 5 بجو نه راشئ. لاس دې لرې که. ګوره خرڅه وایم چې اوس باندې نه پوهېږې. ته څه وایې؟ ملګري مې وویل چې په خبره باندې پوه شه. که نه نو له مخ نه د سمبوسه جوړوو. دا د خزبونې ځان د وړو په څېر نرمه وو چې بیا هېڅکله میله ونه کړي. پوه شوې؟ اوس نو موټر ته پورته شئ، د دې ځایه لاړ شئ. ملګرو خلاص شو. قومندان صاحب؟ هو قومندان دی. موږ بندیان وو، تاسې دلته لوبې کوئ. دا کار تاسو سره ښه ښکاري؟ دا تاسې له ځان نه څه جوړ کړي؟ هغه داسې ده چې دلته مو ځان بوخت کړی. سبا 8 بجې او 15 دقیقې غونډه لرو. ډګروال کوپوز امر کړی. جامې مو بدلې کړئ، قرارګاه ته راشئ. غونډه یې وویل؟ ملانډې وهي. الله الله ته هر څه رښتیا مه ګڼه. ډګروال صاحب امر کړی 8:15 دقیقې. که نه غواړئ مه راځئ. امرا هر څه ختم شول، خلاص شول، ختم شول. رزیلانو غالبا ډېر عجیبه کار وشو. ډیره مننه. دارو موشه. ډیره مننه. دارو موشه. اوف ته دې ته ګوره، دا ولې دومره واړه واړه پخوي؟ فقط څوک یې نشي خوړلی. له دې ځای نه چې ووتو پارک ته به لاړ شو. څنګه؟ ها ما خو درته وویل هر وخت چې چیرته تلو همالته ځو. دې ځای ته نو څه اړتیا وه؟ څنګه اړتیا نه وه؟ موږ د خپل ژوند ډېرې مهمې پرېکړې په اړه دلته راغلي یو. څنګه مهمه نه ده دیدم؟ غوښتل مې یوازې اوسو، خو حالت مې معلوم دی. یعنی په فلمونو کې نه دی هلک د جلۍ لپاره ټول رستورانت نیسي او له جلۍ سره یوازې پاتې کېږي. ما هم همداسې غوښتل. آی بوراکه ووایه ګرانې. که دا کار لږ بزنډه و ته څه وایې؟ یعنې خلکو پاسون وکه حسینم حالت ډېر ګډوډ دی. څه به وشي؟ ستا دنده به څنګه شي؟ په هېڅ هم نه پوهېږو. ګرانې ته غواړې څه ووایې؟ هغه یعنې دا چې زه څومره غواړم ته یې اټکلم نشي کولی. داسې چې دا نو واده کوو؟ موضوع وتړل شوه، ختمه شوه. ښه سمه ده. زر کوه دا لمانځو. وروره دلته راشه. په دې وخت کې چا زنګ ووهه؟ دوی موږ په ارامه نه پرېږدي. ها څوک دی؟ نه پوهېږم. بلې قومندان صاحب. جګړن کان آزاد شوی. هغه موږ هم ډوډۍ خوړله. یعنې د واده په اړه مو ډېر خوشحاله شوم قومندان صاحب، ډېر خوشحاله شوم.
سلام. د اتلانو ډله له دریو صاحب منصبانو او پنځو افسرانو سره امر ته چمتو ده ډګروال صاحب. مننه کوم. ژوند. سلام ملګرو. ژوند. څنګه یای؟ ژوند. جګړن خانه ځای ته دې تللی شي. لاسونه ښکته کړئ. ټول ماته غوږ شئ. ملګرو وروسته له ډېرې مودې نه دا چې بیا تاسې اتلانو سره یو ځای یم ډېر خوشحاله یم. خو اوس مهال په یو داسې حالت کې یو چې نه یوه دقه آرام کولی شو او نه هم له یو بل سره د زړه خواله کولی شو. سر له همدې شیبې نه غواړم چې تاسې ټول هر ډول دندې ته پرته له کومې ستونزې نه په بشپړ ډول چمتو اوسئ. په قرارګاه کې دننه او د باندې په هر ډول شرایطو او ځای کې خپله دنده په صداقت او مېړانې سره ترسره کړئ. خدای دې تاسې وساتي. بایرام بایا راغلی. دویم بریدمن افسر بایرام بایا امر وکړئ ډګروال صاحب. براک. توران براک یې امر وکړئ ډګروال صاحب. ګوندوغدو. لومړی بریدمن مراد امر وکړئ ډګروال صاحب. سلچوک. دویم بریدمن افسر سلچوکیان المیر امر وکړئ ډګروال صاحب. توران. دویم بریدمن توران حسین اغلو امر وکړئ قومندان صاحب. امرا. دویم بریدمن افسر امرا دورموش امر وکړئ قومندان صاحب. غالب. دویم بریدمن غالب پایګون امر وکړئ ډګروال صاحب. د اتلانو ډلې خدای مو بریالي لره. کله چې تاسې ورغلی دوی څه کول قومندان صاحب؟ والله که زه غلط نه یم پوه شوی دوی دواړو د مافیا کسانو لخوا وهل وخوړل. شرم دی تاسې څنګه ساتونکي وئ؟ داسې نه ده قومندان صاحب، والله هغوی ته مو ډېر وهل ورکړل. د باد خوب غوندې و والله چا موټروان ګڼلو چا لانډه غر چا یو څه چا بل څه. ښه وخت نه و ښه شو چې په خیر تیر شو. ښه شو چې بیرته سره یو ځای شو ډله مو جوړه شوه. لومړی بریدمنه ماشاءالله تاسې ټول تازه ښکارئ. زر کوئ چې ځو لږ ځانونه ستړي کړو. زو قومندان صاحب زو. زر کوئ. بایرامه چمتو یې قومندان صاحب. دا چې زموږ ډله جوړه شوه دښمن دې وډار شي. مونږ ټول یو ځای شو خو کاش چې سردار هم دلته له مونږ سره وای. خانه ته هیڅ کوم څه نه خورې زوی جانه؟ همداسې ویده کېږي زویه؟ ډېر ستړی شوی یم او خوب مې راځي. اغلی اصلي ولې د دا په غاړه کړې؟ ته پوښتنه هم کوې کوبیلایا؟ یعنې په غاړه باندې مو څه وشول؟ ژوبله شوې؟ شیشه ښکته وه شمال وهلې؟ نه کوبیلایا ستا هغه قومندان چې و زما موټر یې ووهه بیا ورک شو. لږ پاتې و چې د هغه له امله زما غاړه ماته شوې وی پوه شوې؟
اوف کوبیلایا د هغه قومندان په اړه به وروسته هرومرو خبرې کوم. ما ورته زنګ وواهه خو اړیکه ورسره نه ټینګېږي، خو زه ورسره هرومرو اړیکه ټینګوم. سمه ده کوبیلایا سمه ده. په کراره ارامه اوسه. څومره لګښت راځي؟ په څه شي څومره لګښت راځي؟ په موټر باندې څومره لګښت راځي؟ که یوه ښه ورکشاپ ته یې ویسو 800 لګښت پرې راځي اغلې. کوپې کشې رنګمالي وایرنګکاري هر څه یې خلاصېږي، خو که یو ساده ورکشاپ ته یې ویسو ښه به وي ځکه چې ډېر لګښت پرې نه راځي. کوبیلایا هغه ته زنګ ووهه دا ستونزه حل که ماته لږ شرمه راکوه. اوس اغلې هو همدا اوس زنګ ووهه ان غږ یې هم جګ که چې زه ورسره خبرې وکړم. ته دا کار نشي کولی. له کومې شمېرې سره مو چې اړیکه نیولې د اوس لپاره ودې لیدل اغلې چېرته بوخت دی؟ خدای پوهېږي چې اوس به هغوی چېرته وي. هغوی نه دی مطلب؟ د ځانګړو ځواکونو اتلان ښه یم، کان د اتلانو له ډلې نه دی. څه وشول غالبه لکه چې بیا ستړی شوې؟ والله پوښتنه مه کوه وروره، ستړی شوم. وروره مونږ ته چا راوړه؟ قومندان صاحب زه لاړ شم له ډګروال صاحب سره خبرې وکړم. که مینه ورسره لرې خبرې وکړه. لرم یې قومندان صاحب، ډېره مینه لرم. هغه ډګروال صاحب نه ښیم قومندان صاحب، دیدام سره مینه لرم. زه به لاړ شم ورسره خبرې به وکړم، خو ډارېږم ونه وایي چې اوس د دې خبرو وخت نه دی. ته خو پوهېږې موږ هېڅکله هم دې خبرو ته وخت نه لرو. دا چې اوس فرصت لرې نو خبرې وکړه. باید ورسره خبرې وکړم. خبرې کوم. ښه نو زه ځم. لاړ شه زمریا. بایرامه چای دې راغوښتی؟ راغوښتی مې دی. تورن ډېر هیجاني ښکارېده. هغه هم ډېر. کله چې د واده چمتووالی پیل کړي بیا یې حالت ګورم. مهرباني وکړئ. څه وشول ستړی شوې؟ ډېر ستړی شو. ښه نو تورنه ته اوس له مانه غواړې چې تا ته جلۍ وغواړم؟ هو قومندان صاحب، یعنې دا چې زه او دیدم یوې هوکړې ته ورسېدو. دیدم قومندان صاحب. ښه د جلۍ نوم دی سمه ده. ومې ویل که تاسې د هغې مرکې ته یو ځل لاړ شئ. یعنې موږ باید لاړ شو. وسلې هم له ځان سره ویسو، راکټ هاوان ماوان له ځان سره ویسو. پوه نه شوم ډګروال صاحب. سمه ده ځو، ډېر زر یې مرکې ته ځو. مننه ډګروال صاحب، ډېره مننه. زه یوازې خپل زوی غواړم ډګروال صاحب. ډګروال صاحب کاش چې کولی مې شئ سردار ته یې ورکړم. ته ښه یې قومندان صاحب، ټپي یې.